نن د وړو په سر باندې خلک مري. تاسو به تیر جمعه کې هغه خبر اورېدلې وو میرپور آزاد کشمیر کې یو غریب سړی چې سبا د لور آدم دی، دا به څنګه واده وشي د بکاو د خپل لور؟ سبا د لور واده دی او نن غریب تللی دی د خپل بچو د رزق دپاره بهر ته تللی دی چې وړه راغلی دي ټرک ته ولاړ دی په هجوم کې پې تر وړه راغورځولی دی ایسته سړی مړ دی. نن زمونږ غریب خلک دې ته ورسېد د دا لور به مو په انتظار و چې زما پلار هغه به ما له خوراک راوړي او سبا به ما ښه رخصت کي زما د واده بندوبست وکړي. ای ته پته نه وه چې ستا پلار هغه بل طرف ته لاړه، ستا پلار خو آخرت ته لاړ. نن په دې ملک کې دغه غریب و د هغه ته د یوې تروړې د میلاوېدلو چانس ته میلاوېږي، هغه ته موقع نه میلاوېږي چې څوک حاله ورکړي. هغه غریبه دا واده په هجوم کې په ګڼه کې په هغه تروړه راړدی خلک او هغه مري. مړه دا هم څه ملک دی، دا هم څه انسانیت دی چې دا موږ پکې دلته مبتلا یو او بیا یې صاحب ویو ګران یې راغی فلان راغی فلان راغی. نن حیران دا یو که چې سرکاري وړه راځي سرکاري وړه دا خو د غریبانو دپاره حق د هغې دی چې هغې غریبانان ورشي بازار کې وړه دي چې اخیستلی دي ته به لږ ارزان میلاو شي. نن کوم خلک چې هغې به سرکاري وړه خرڅوي که نه نو غریبانان څه کې مالداران ورته صاحب په موبایل کال کړي هلکه 2 تروړې 60 ټکه 3 تروړې 60 ټکه فلان 60 ټکه. نن مالداران دغه کار کوي، غریبانان به څه کوي؟ غریبانان چې ورته جو هلته به وجني هلته به پې ترور راړی وجني به. دا زمونږ حال دی.